سلامونه دوستانو، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ ډیره زیاته مننه. ځینې ملګرو پوښتنې کړې وې په کمنټ سیکشن کې چې په امازون کې موږ رجسټریشن څنګه وکړو، اکاونټ څنګه جوړ کړو، کم رقم کریډټ کارت باندې موږ کولی شو چې هلته رجسټریشن وکړو. نو زه به تاسو ته هغه معلومات نن درکړم، خو د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ټولو وروڼو خویندو ته زه دغه یوه خبره کوم چې امازون اسانه نه دی، ډېر زیات ریسک لري. که تاسو په انګلیسي بلد نه یاست، ځان لپاره یو اسسټنټ پیدا کړئ، یو ورچوال اسسټنټ چې هغه آنلاین ستاسو لپاره کار وکړي او هغه ته خپل 1% ورکوئ یا تنخواه ورکوئ. دا په تاسو پورې لري چې په انګلیسي بلد یې. څوک چې په انګلیسي بلد یې دغه ټول سیکشنونه چې دي دا ډیر لازم دي. په دې کې بیا نور دننه ډیر زیات شان شته چې دا به انشاءالله تعالی موږ ټوله دغه وایو او زه دغه کورس د ټولو دپاره جوړوم. په دې کې زه د هیڅ چا څخه پیسې نه غواړم، دا ټوله زه درته جوړوم بې له کوم مصرفه، بې له کوم فیس لکه نور خلک چې ستاسو فیس اخلي. نو خپل پیسې پر دې شانو مه ورکوئ. په دې کې ډیر رسک دی، اسانه نه دی چې معلومات نه لرئ را شروع کوئ. ځینې خلک وایي $500 هم اسانه دی، هغه خپل د فیس لپاره کوي. یا ځینې ځای کې دا مثلا اپرچونټي شته، امکانات شته چې ښه فروشات ولري، ښه کاروبار ولري آنلاین، خو دغه د ریسک هم دی چې څوک سم صحیح نه پوهیږي. نو د دې لپاره چې دی دغه کورس را سره دغه کوي، فالو کوي، او دا رقم چې هر رقم پوښتنه تاسو لرئ هغه زما څخه په کمنټ کې کوئ او یا ایمیل راته استوئ. ډیره بخښه غواړم، ځینې دوستانو هم د واتساپ پوښتنه کړې وه. زه خپله ډیر زیات مصروفیتونه لرم، نور مسؤلیتونه هم لرم، نو هغه ټولو کارو ته زه یوازې یم، نو رسیدګي نسم کولی. نو لطفاً د واتساپ د نمبر پوښتنه مه کوئ، دا به مهرباني، ځکه که واتساپ نمبر در هم کم زه نسم کولی چې زه تاسو ته پر وخت جواب درکړم. نو ډیره بخښنه غواړم په دې دپاره. نو کله چې تاسو دغه ته راسئ sale.amazon.com/beginners-guide یا ګوګل کې ولیکئ، اتومات دا درته راځي. مخکې ما په تېره ویډیو کې دا لیکلي start, grow, learn, pricing and blog. دا ټول ووایاست، ویې ګورئ چې څونه وخت لرئ، موبایل باندې هم راخلاصولی شئ. نو اوس به دلته لاندې راسو، scroll down چې راسو before you start selling. دلته دوه رقمه پلان دی لکه مخکې چې موږ په دې باره کې ویلي وه. یو انډیویجوال انفرادي پلان دی، یو پروفیشنل پلان دی. پروفیشنل معنا فیس لري، او انفرادي چې دی چې کله آیټم لیست کوي $1 غواړي، او بیا چې کله یو شی سیل سي، خرڅ سي، نو پر هغه باندې چې دی امازون هغه ریفرل فیس چې دی هغه اخلي. دلته چې راسو لاندې وای what you will need to get started. تاسو څه شي ته اړتیا لرئ چې تاسو دا امازون اکاونټ رجسټر کړئ. نو د دې لپاره چې تاسو ځان امازون کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو لپاره یو جیمیل یا ایمیل ادرس ډیر لازمي دی، بانک اکاونټ نمبر او د اکاونټ بانک اکاونټ راوټینګ نمبر ډیر ضروري دی. او دا هم باید تاسو اطمیناني کړئ چې هغه هیواد کې چې تاسو یاست هلته دا امازون پیمنټ لري که نه لري. نو دا هم ډیر لازمي ده، دغسې مه جوړئ. په افغانستان کې اوس پورې هم نسته. نو لطفاً خپل دغه پیسې باندې داسې رسک مه اخلئ، داسې یو کار مه کوئ چې ټول شیان رانیسي او بیا تاسو کار نسي پر کولی. نو دې دپاره زه خپله کوشش کوم چې یو سیستم جوړ کړم چې افغانانو دپاره په افغانستان کې ورې دې کاروبار وکولی سي او دې ته پیمنټ میلاو سي. نو زه ډیر زیات کوشش کوم، خو دا ډیر وخت نیسي، په اسانه نه ده. چارجبل کریډټ کارت غواړي، را بسو دا ته ګورمنټ ایشود نېشنل آی ډي یا تذکیره یا پاسپورت ډیټیل غواړي، ټاکس انفارمیشن د حکومت سره رجسټر ټاکس انفارمیشن غواړي، او یو ستاسو ټلیفون نمبر. دغه ټول شان غواړي. نو زه به په دغه ځای کې مالته بل خلاص کړی دی پرایسنګ، دغه هم ډیر مهم دی، او د دې په باره کې به هم زه انشاءالله د دې ویډیو په پای کې ستاسو سره خبرې وکړم. او را بسو دغه ته ډیر چټک چې کم رقم کریډټ کارت امازون اکسپټ کوي د چارج لپاره. چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ، یو شی لیست کوئ، یا انډیویجوال پلان کې او یا په پروفیشنل پلان کې چې تاسو هلته پروفیشنل پلان اخلئ، هم دغه کریډټ کارډونه دغه کېږي اکسپټ دي. امریکن ایکسپریس، ډاینر کلب، ډسکور، جی سی بي، ماسټر کارت او ویزا کارت. دا هر رقم دا کارډو کې چې هر یو کارت تاسو ولرئ، دغه د لارې تاسو کولی سئ چې په امازون کې کریډټ کارت هغه اکاونټ جوړ کړئ.
یو خو دا سو اوس به رابسو چې څنګه موږ اکاونټ جوړولی سو په دغه ځای کې چې تاسو وګورئ د بګینر دغه ته چې راسئ هر ځای دلته وګورئ ساین اپ لیکلی دی نو موږ به ساین اپ کلیک کړو کله چې تاسو ساین اپ کلیک کړئ دغه لاندې چې دی کریټ یور امازون اکاونټ دا به کلیک کړئ دلته به تاسو خپل نوم ورکړئ او بیا به ولیکئ خپل ایمیل ادرس او دغه بعد به دلته پاسورډ ورکړئ هر پاسورډ چې تاسو ځان ته انتخاب کړئ او نیکسټ به کلیک چې کله نیکسټ کلیک کړئ ستاسو ایمیل ته یو نمبر درځي هغه نمبر به تاسو راواخلئ دلته به پیسټ کړئ دا ایمیل کې ماته امیزان همدا اوس دستي دغه راواستوئ د او ټي پي دا به کاپي کړو دلته به پیسټ کړو او انټر کریټ یور اکاونټ اوکې دلته چې دی ویلکم هیر ورډز ټو ایکسپیکټ provide your information and document خپل پاړه معلومات او اسناد هغه به دلته دې ته تهیه کړي دی به ستا هغه ټول معلومات چې تاسو ثبت کړي دي اسناد هغه دې تصدیق کړي کنفرم کړي یا ویریفای کړي او چې هغه ویریفای سو بیا تاسو کولی شئ چې پروډکټ لیست کړئ او خرڅه کړئ بګین کله چې بګین کلیک کړئ انټرنیټ سلو دی لږ څه select a country اول به موږ select country کوو چې business information د کوم ځای دی افغانستان هر ځای چې دی افغانستان ته پیمنټ سیستم نه لري دا زه بار بار تاسو ته وایم چې تاسو په دې پوه شئ مثلا امریکا زه لپاره select کوم United States business type state owned business publicly listed business privately owned business charity none I'm individual هغه ما چې مخکې تاسو ته ویل چې لایسنس څوک نه لري کولی شي هغه مطلب دغه کې دا مثلا فرض کې کلیک کړئ دغه بعد چې دی I confirm my business location and type are correct and I understand that this information cannot be changed first name شاعر last name احمد دا به تاسو ورکړئ همدا رقم به تاسو د خپل نور معلومات ورکړئ زه په دغه نامه په خپل نامه باندې زه بل اکاونټ لرم بزنس اکاونټ دی نو زه دغه لاندې ټرمز اینډ کنډیشن چې دی اګری اینډ کنټینیو دا زه نسم کلیک کولی چې دا بیا لیګلی چې جوړېږي زما بل اکاونټ چې دی بلاک کېږي نو تر دا ځایه پورې ما تاسو ته دا ټول معلومات درکړله تاسو نور خپله کولی شئ چې هلته رجسټریشن وکړئ که بیا هم کومه ستونزه لرئ زما سره په کمنټ کې پوښتنه وکړئ زه تاسو ته داسې هلته انشاءالله تعالی چې څومره ژر ممکن وي زه جواب درکوم اوس به راسو د پرایسینګ ته cost of selling on Amazon, selling plan, referral fees, fulfillment fees, other cost. New seller incentives, there's ډیر زیات نور incentives دي دغه دپاره چې نوي سیلران دي over 50k in potential benefits د په اړه به نور معلومات وروسته وګورو Amazon selling program, your incentives and how to get it. دا individual plan لکه ما چې مخکې تاسو ته ویله item sold د $1 د ستاسو څخه فیس ګرځي او د هغه وروسته چې دی یو additional selling fees هم ورسره ګرځي او که پروفیشنل اکاونټ تاسو ولرئ دا $40 د میاشتې دی او additionally یا مطلب نور اضافه چې دی selling fees دی selling fees چې شي دی هغه په باره کې به نور لاندې معلومات وګورو you sell fewer than 40 items که 40 دغه څخه لږ شیان خرڅوئ نو مطلب تاسو انډیویژل پلان واخلئ او که ډېر شیان فروشات لرئ یا ډېر شیان غواړئ خرڅ کړئ بیا پروفیشنل دا تاسو کولی شئ چې هر وخت یې واړوئ یا اپګریډ کړئ نو هغه کوم مشکل نشته سیلینګ پلان فیوچر انډیویژل او پروفیشنل دغه پلان فیوچرز دي چې کوم خدمات تاسو ته په پروفیشنل اکاونټ کې شته او کوم تاسو ته په انډیویژل اکاونټ کې شته نو دا ټول وخت نیسي زه ټول نسم کولی چې تاسو ته درته وښیم په اوس کې کیټګوري ریفرل فیس دا ډېر مهم دی چې فرض کړئ تاسو په چین کې یا په بل ځای کې شی رانیسئ یا دغه ته واستوئ امیزان FBA ته واستوئ نو دغه په باره کې چې دی دلته ډېر زیات معلومات شته چې دا تاسو وګورئ ریفرل فیس پرسنټیج ریفرل فی مینیمم دا کیټګوري د 3D پرنټډ پروډکټس 12% او ریفرل فی مینیمم کم از کم چې دی 10% دی امیزان ډیوایس اسیسوریز دا نو زه بس د ډېر زیات کتاب دی مطلب
15% 1.8 ډالر کلوزینګ فیس دی. کیمرا اینڈ فوټوز 8% to 0.30% منیمم دی. اوس دلته چې دی دغه ځای فولفیلمنټ فیس په دې کې چې دی ګوره یو فولفیلمنټ فیس دی یو فولفیلمنټ بای سیلر. نو دغه دواړه چې دی که کوم شی تاسو خپل کسټمر تاسو ته وي تاسو په امیزان کې صرف غواړئ خرڅه کړئ نو دغه رقم دغه دی فیس راځي لکه بوکس میوزیک ویډیوز ډي وي ډیز او داسې ځای نور لاندې. او که تاسو فولفیلمنټ بای امیزان ویر هاوسونه یا ګودامونو ته واستوئ نو چې هغه خرڅوئ دغه سایز ډېر مهم دی. سمال سټنډرډ 15-12 په 0.15 کې 15 کې 6.11 یا درغه لږ چې دی فولفیلمنټ فیس پر یونټ چې دی $2.92 دی. سرچ چارج 15 سنټه دی. دا دواړه دی ستاسو څخه ګرځي. او لارجست سټنډرډ چې دی هغه بیا دغه فیسونه دی. دا خو دا سوله FBA فولفیلمنټ فیس اپیرل کالو یا لباسونو دپاره چې دی هغه بیا دا رقم دی. سمال سټنډرډ $3.20 او 0.14 سر چارج. لارج سټنډرډ دغه سایز دی او دا چې لوړ نو بیا 6.11 او لیس چې دی هغه فرق نه کوي مطلب دا $4.22 پلس سر چارج 20 سنټه دی. FBA فولفیلمنټ فیس سمال اینڈ لایټ دغه دپاره دغه فیسونه دي. FBA سټوریج فیس دا ډېر مهم دی. دا هم چې تاسو کله امیزان FBA ته شی واستوئ فرض که هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پروت وي کوانټیټي یې څونه ده دغه سایز څونه دی دغه وزن څونه دی دا ډېر زیات معلومات دلته دوه رقمه دی د FBA سټوریج فیس لري. یو د جنوري څخه در سپټمبر پورې چې دی پر کیوبیک 15 سنټه دی پر کیوبیک فوټ. او اوور سایز چې دی دا سټنډرډ سایز او اوور سایز دا دواړه فرق لري. اوور سایز چې دی هغه بیا 0.48 پر کیوبیک فوټ دی. او اکتوبر ټو دسمبر دا پیک سیزن دی نو په دا سیزن کې چې دی بیا دغه ګران سي $2.40 پر کیوبیک فوټ او $1.60 پر کیوبیک فوټ چې دی دغه اوور سایز دی. Storage fees are based on the daily average volume measured in cubic feet for the space your inventory occupies in Amazon fulfillment centers. Additional inventory storage fees apply to products classified as dangerous goods and for units that have been stored in Amazon fulfillment center for more than 365 days. Long-term storage fees دغه فیسونه هم شته چې مطلب dangerous good یا داسې خطرناک مواد چې دغه دپاره اضافه فیس دی تاسو اخلي. او یا هم که ستاسو پروډکټ یا جنس تر یو کال هلته زیات وخت پروت وي نو پر هغه جلا فیس راځي. Learn more about inventory storage fees on Seller Central Help چې دا کلیک کوي دلته چې دی نور هم تاسو د monthly inventory storage fees fee details value used to calculate fees rate cards fee example tools. دا نو ډېر وخت نیسي چې زه په دغه ویډیو کې کور کړم. دا به په راتلونکي کې انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته داسې قدم په قدم ټول معلومات درکړم او په بله ویډیو کې به انشاءالله تعالی زه تاسو ته در وښیم چې پروډکټ لیسټینګ څنګه کیږي. پروډکټ لیسټینګ هم ډېر اسانه دی. دغه صرف ځینې ویډیوګانې دي وګورئ او هغه GTIN یا کوم بارکوډ ولري پروډکټ نه لري هغه جلا حساب دی نو هغه به زه ستاسو سره په ویډیو کې انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې شیر کړم. پروډکټ ایگزامپل دا صرف پروډکټ ایگزامپل دلته T-shirt, baby coat, monitor. मतलब large standard size apparel 12 plus to 16 ounce. دا dimension دی. وزن دغه دی یو دانه ده. shipping weight هم دغه دی او fulfillment piece per unit $15.20 تر 25 سنټه سر چارج دی. baby coat small oversize دی دا به 4.15 پر شپږ دی او 9.9 پاوند دی. نو د دې چې دی $11.80 د فولفیلمنټ پیس پر یونټ دی د یو دپاره او 58 سنټه سر چارج دی. نو packing weight no longer applies. shipping weight is calculated. او بل additional FBA options exist for non-standard items like small and light products and dangerous good. Learn more about FBA option fulfillment by Amazon. دا چې تاسو کلیک کړئ دلته نور ډېر معلومات شته دغه ویډیوګانې هم شته او د دې په اړه چې دی تاسو خپله ډېر زیات ریسرچ وکړئ ډېر زیات معلومات دي دا په ډېرو زیاتو ویډیوګانو کې کور کېږي. دلته کیس سټډیانې هم شته د نورو بزنسونو د نورو انټرپرینیورز یا تجارانو
دغه سته خپل سټوریان سته چې دوی څنګه کار شروع کړي او څنګه کوم دا ځای ته ورسېد. دا بلاګونه سته دا تاسو ټول د دې لپاره استفاده کوي چې خپل ځان ته معلومات ترلاسه کړي او په دې باندې سم صحیح درست ځان پوه کړي. بیا هم د راتلونکي ویډیو په دپاره منتظر اوسئ. انشاءالله تعالی زه به کوشش وکم چې په هفته کې یوه یا دوې ویډیوګانې جوړې کړم چې تر څو تاسو معلومات ژر تر ژره ترلاسه کړئ او کار وکولی شئ شروع کړئ. نو پر الله مو سپارم. تر بیا پورې.